حضرت ولی صاحب ما خو به صحیح ځای کې بچرته جوس اسکو او اوس دا کس جوس خرڅي د دنه راواله زه خو یم دلته کې دا پرې دوا مخکې به لاړ شو چې ته هوټل کې به ودرېږو هلته کې بس جوس موس کو روټۍ به وخورو هغه به بیا اسکو اوس د دنه راواخله ستا خوښه ده صحیح ده چې ستا څنګه وې ستا خوښه ده راکړه یو دوه جوس انکل زما مری خرابه ده جوس نسکم تاسو ماته څه ووایه او یو دوه جوس راکړه راله دا ولې سرجي دا په څو دا 80 روپۍ شوې سرجي شپېته نه بس دا 50 روپۍ والا سرجي تاسو غټ خلک یې 150 لک روپو ګاډي دی سره نو دې کې خو زما ټولې دغه 300 روپۍ دي چې تاسو مال سره کې نو زه به کور ته سوسم کنه سرجي دا خو ډېرې کمې دي سرجي دا د 100 روپو سیز دی او ته چې کم دی په 1.5 روپۍ باندې خرڅې دغه ډېر شي دی دا 50 والا کاکا بیا خو 10 روپۍ دي غریب سړی دی ورکوله ته دا غریبانه نه پیژنې دا ډېر ډرامه باز دي زازا نور نشته سرجي دا ډېرې کمې دي سرجي نه 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 سرجي واړه واړه بچي مې دي کنه سرجي بس دا دغه که نور نشته والا کاکا بیا خو 10 روپۍ دي غریب سړی دی ورکوله مړه ته پرېږده ته کاکا زویه ته دا خلک نه پیژنې دا خلک زه ډېر ښه پیژنم صحیح ده کاکا بیا زه لږ د دې دوکان نه سیرګټ رالم تاسو دلته یو 2 غنټې ایسار شئ صحیح ده ورشه 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 خپل خکون خوک نه راکوي لالا بچي خپه نه شئ زما را ترې دوی تا سره ډېره پستغه باندې خبرې وکړې او زما را طرف نه ته دا 1500 روپۍ والا داسې کار دی چې مونږ چا نه سیوا پیسې نه لو او که خامخا راکې که نه نو ما له دغه خپلې 10 روپۍ راکړه تر خپله مزدوري غواړم سیوا زه د چا نه نه الم زمونږ داسې تربیت نه دی شوی دا دې په ایمان خوشحاله که خدایه چې غریبانان دې پیدا کړو نو دا خلک به مونږ ته دومره سپک ګوري یا خدایه مونږ چا ته فریاد وکړو جوس دا آرډر زه ورکوم صحیح ده صحیح ویټره 3 ګیلاسه جوس راوړه ولا کاکا بیا جوس خو ډېره مزه وکړه خو ناوخته کېږي زه چې ځو والله جوس ډېره مزه وکړه ویټر دې خوا راشه جی څو پیسې شو ستاسو 400 دا واخله 500 روپۍ او 100 روپۍ کېده ښه ده مهرباني جی ستا څومره تنخوا ده زما 15000 15000 او جی ولا کاکا بیا ته مجیبه کار کې وختي دی هلته کې غریب سړي له 10 روپۍ خپل حق نه ورکو دلته د 15000 روپۍ تنخوا ده او 100 روپۍ ولا انعام ورکې تا لا څنګه حساب کتاب دی یار دا خو خپل سټیټس نه خرابو کنه هوټل کې ناست یو همدغه خو غم دی که نه چې غریب سړي ته مونږ ډېر په سپک نظر ګورو او بیا په جومات کې د الله نه سوال کوو چې یا الله زموږ جنت الفردوس نصیب کړي زه چې ځو د کاکا بیا یا الله پاکه یو دې غریبانان پیدا کړو او بل ته خلک دومره سپک ګوري خدای پاکه چې مونږ غریبانان پیدا شو خدای پاکه په دې کې زمونږ څه ګناه ده دلته چې لږې پیسې وګټم هلته د کور مالک راته ناستې وي کرایي راکړه یا الله پاکه ته راته معافي وکړي یا الله ته مې په خال رحم وکړي ولې خان ما نه څه غلطي شوې ده نه غلطي زمونږ نه شوې ده او زه ډېر په هغې باندې ستومانه یم او که درنه کېدی شي نو مونږه معاف کړه او ستا حالات ته چې ما وکتل نو ما ته ډېر افسوس راځي او آینده به داسې چا سره نه کوو او مونږ ته معافي وکړه زما وروڼه یې او خدای پاک هم ښه ساته خو لږ غونته احساس ځان سره ساتئ او دا خبره یاد ساتئ چې یو ورځ به مونږ په قبر کې ډډه وو نو چې کله ډډه ووه نو هلته ګوره بیا غریب او مالدار نه پکارېږي او ما خاص د الله رضا دپاره معاف کړی یې زما وروڼه یې په مخه مخه ملګرو په مخه مخه